د شعبو تذکرہ من کوله په مخکینی درس کې غالبا د الله په فضل او د الله په مشیت باندې دیارلس شعبې او څنګه د ایمان بیان شوې دي. نن درس کې د ایمان یو بل شعبه ده چې هغه ته ایمان بالجنت ویل کېږي. مؤمن بالا مؤمن ګرځي چې الله ومني ورځ د آخرت ومني او جنت ومني چې الله رب العالمین یو داسې ذات دی چې دا غټول کارونه د فائدې دي او پاغي کې خسته ثمرات او بهترین نتیجې پاغي رستا مرتب کېدي شي. ایمان د مؤمن چې دا به د دوه چیزونو مینس کی یو تبویل کېږي الخوف من الله د الله نه یرا او دویم تبویل کېږي الرجاء من الله د الله نه امید د الله نه یره د ترهیب وای په شریعت کې د الله بندگان یې رول او د الله سمینا دیتا ترغیب ویل کېږي په شریعت کې د الله بندگانو له محبت پیدا کول د الله دین طرف ته. د دیو جنا احادیثو کې ځنې احادیث ترغیبی دي او ځنې احادیث ترهیبی دي. ځکه که سره ډېر په یره کې شي نو د سینه چې یا زړونه چوي او یا د ایمان نه مینا کټ نشي او که انسان په ډېرو ترغیباتو کې شي او په ډېرو فضیلتونو پسې شي نو د سینه چې د انسان زړور نشي نو د ایمان په شعبو کې مخکینی شعبه چې موږ بیان کړې و نو هغه ته ترهیبی شعبه ویلې چې د الله بندگان یې رول چې هغه د جهنم ور دي چې الله وایي ما تیار کړی دی او د سخت لمبي وای او د انسانان به کې سوځي او د غټي به کې سوځي انسانانو د الله نه ویریږي. نو دیمه شعبه دا ورپسې وسبله د دې د نږدې لوازمونه چې هغه ته ایمان بالجنه ویل کېږي. الله جنتونه تیار کړی دي، الله کې خوراکونه پیدا کړی دي، الله کې آبادیاں پیدا کړی دي، الله کې خیسته سوارلای او خیسته رزقونه ګرځولې دي او خنهرونه دي او پي دي کې او شراب دي کې او صفاو بدی کې او غبین دي کې او پاکي خزي دي کې او د سید الله مزید پاکي کې میوجات دي پدې کې. نو اے مومنه ځان لګ را بیدار کا او د دې کور د پاره تیارې وکا. جنت عربی کې جیم او نون د ماده چې د خپله د لغت د لحاظ نه د خپله معنی د پټواله. سورته انعام کې د ابراهیم علیه السلام واقعیا کې الله وایي فلما جن عليه الليل راى كوكبا جن عليه الليل شپې تورتم کڅین لیدل راى كوكبا د ما خامستورې ویلد لیونه چې د نو دته مجنون وای ځکه جن علی عقله دی عقل باندې پټواله راغلی افترا علی الله کذبا ام به جن قران کې چرایي او د میوه هغه باغ چې پاغه کې ډېرې پاڼې او د سګورو او خيسته باغي او چې د ازمکه پټه کړي هغه تم جنت ویلې کیږي. ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. غالبا سوره قلم کې الله رب العالمین وایي اصحاب الجنه غباغ والا چې د سباغو چې د ازمکه بالکل پټه کړي وا او
جنہ جنہ عربی کې مشیمه الولد دا بچی چې د مور پر رحم کې نو د دینه څخه پردې راته شوی نو دا پټ پروتي التا دغه تم الله جنہ ویلې الله ود انتم اجنہ چې تاسو بيخي جنین وي واړه واړه بچي وي او پټ پراته وي د مور پر رحمونو کې الله تعالی رزق درکاو جنون منک ان السعي رزق یو شاعر وي ته خدای له ونی چې تداوی چې په منډو کې رزق ده ويرزق في غشاوته الجنين هغه د مور بچی چې په د رحم په پټو پردو کې پروت دی الله په ګډه مول ساتي جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون دا قلم چې کوم خوځي او دا لیکي نو الله تقدیر کې غسلی کلی نو ودرېدل شي او نه پټېدل شي او نه بندېدل شي مګر الله لیکلی د دې وجنه کله چې یو سړی د سي چې داغه د دماغ خراب شي نو عربو جن فلان وجن على عقله فلانه لیوانه دا مر دی عقل باندې نور سره لويستو لګړ ور کړو ازمورونو د جنت ته جنت ولي وای د دې علماء ډیر وجه ذکر کوي یو وجه دا ده چې جن بنعم الله د الله په نعمتونو باندې ډیر پټ شوی دی دا چې دا احادیث دا بابونه یو سړی شروع کړي سي موږ تاسو له الله توفیق راکړي او دا یو صرف ابواب الجنه ویو د احادیثو کې نو ان شاء الله د یو 2-3 میاشتې په ولګي چې 2 غنټې درس سره کوي سناشنا کور الله پیدا کړی د خلکو ذهنونه دې ته حیرانيږي امام ابن قیم په یو کتاب لیکلی دی حادی الارواح الى بلاد الافراح دا روح وروشړغه د خوشحالي کلوتا او دویم نوم د دې کتاب دی الجنه په نوم باندې غالبا تقریبا 100 صفحې کې یا څه په کم کې دا کتاب په لیکل دی ابو نعیم یو کتاب لیکل دی صفات الجنه په نوم باندې چې دا د جنت د حالت چې راواخلې سیوطیم تقریبا یو 300 صفحې په دې الجنه لیکلې دي ابن رجب یو کتاب چې داغه موسوعه ده نو پاغي کې په دې باندې ډیر لیکل کړی دي د محدثینو دا کتابونه ابواب الجنه بخاری کې وګوره صفات الجنه مسلم کې په دې باندې صفات الجنه باندې احادیث دي امام ترمذی کتاب صفات الجنه په دې نوم باندې یو کتاب په سنن ترمذی کې مستقل ذکر کړی دی بهر حال زبته استدول وایم چې دا ناشنا کور دی نو بس څنګه ناشنا دی د ابو هريره رضی الله عنه چې د الله د نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردو یو ځل نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله د جنت به څنګه سي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی صحیحینو کې دا روایت ده بخاری او مسلم کې اے ابو هريره زبته نوم د الله خبره وته وکما قال الله عز وجل الله رب العالمین ویلدی او دا الله رب العالمین چې په وینا کې راشي حدیثو کې قال الله عز وجل دغه حدیث قدسی وایي دا د الله وینا ده د حدیث قدسی او د قران منځ کې دونه فرق دی چې قران باندې مونږ کیږي او په حدیث قدسی باندې مونږ نه کیږي یو قران مکتوب په مصاحف ده په نقل متواتر سره او حدیث قدسی چې دی نو دې کې دا شرط نشته دی وی الله رب العالمین ویلدی اعددت لعبادی الصالحین زمانه کانو بندگانو لما یو کور جوړ کړی دی اشاره ده ته جنت وسم تیار دی اعدت للمتقین دا پرهیزګاران به ولورځي معتزله دا خبره غلطه ده چې دا جنت نه دی تیار او دا به رسته جوړیږي یو کور بینا الله تیار کړی دی او دی وخت کې اوس خسته برابر دی او کور چې تیار شي دا خسته رنگونه ورکړی شي او ماشاء الله نو چې به د سکوري چې الله رب العالمین یې نقشه چلی او د الله رب العالمین په سترګو په حفاظت هغه جوړیږي او چې الله رب العالمین سره د نعمتونو مزي چې دا به څنګه کوري خو رب العالمین وی اعددت لعبادی الصالحین زمانه کانو بندگانو لما یو کور تیار کړی دی ا دې کې دې ته اشاره ده زمورونو څوک چې دنیا کې خپل کور ته څوک د ځان سبي هر څوک خپل کور ته څوک نه بي نو دا غسر ډېر محبتي
نو الله خپل نیکانو بندگانو سره دونه محبت دی چې الله خپل کور ته دی وایره دنه خپل کور ته نه سندونه قدر اراله وکړه نو الله دا نیکان بندگان د خپل کور ته ورننه باسي الله دې موږ لم دې کې یو د کرا کې چې ست ورننه وزو جننه د جنت کې وګرځو او دا خوندونه او مزه حاصل کو الله ته څه مشکل نه ده لکه اصل زمونږ د دې لپاره چې الله دې کور ته ورننه باسي وای رب العالمین وای چې عادت لعبادی الصالحین ما نیکانو بندگانو له یو د سکور تیار کړی دی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا على قلب بشر خطرت یا ولا خطر على قلب بشر حدیث کې راځي هیڅ یو سترګو دا کور لیدل هم نه دی او نه دغه سکور لیدل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج په شپه لیدل خو لګ لګی لیدل پوره نه دی لیدل لا عین رأت د هیڅ سترګو مکمل دا کور نه دی لیدل ولا اذن سمعت او د هیڅ غوګونو د اغي پوره صفت نه دی اوریدل ولا على قلب بشر خطرت او د هیڅ یو انسان د دې پسړه کې د دې کورغه نقشم قدر نه تیر شوی چې دا بچم کوري او نبی علیہ السلام وېدا آیات ولسته فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين هیڅ یو نفس ته د دې پته نشته چې هغه نعمتونه چې الله رب العالمین دله پټ ساتلې دي او د سترګې په پیخيږي دې کې دې ته اشاره ده چې جنت د سترګو د یخېدو ځای دی او جنت کې د څه نعمتونه دي چې چاته دغه پوره پته نشته ده او نه هیڅ یو غوږ دغه صفت اورېدلې ده او نه دغه وسشته ده چې وېوري دویم حدیث د بخاری راغلی دی مسلم کې هم دا روایت ده امام مسلم او بخاری دواړو راوړل دي دا ابو هريره زنه روایت ده امام مخ کې هم دا روایت ویلو او دا روایت امام مسلم د انس ابن مالک نم نقل کړی دی رضی الله عنه نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې الله د جنت یو ډیر زیات دولی کور ساز کړی دی او د جهنم یو ډیر مردار کور جوړ کړی دی هو حفت النار بالشهوات جهنم کې نه خواهشات چاپیره خېدي یعنی خواهش پرس خلک په جهنم ته ورځي او وحفت الجنه بالمکاره او جنت چې ده نو دا پټ شوی دی په تکلیفونو باندې نو دې حدیث مې دې لپاره ویو دې کې دې ته دا فائدہ ده که یو انسان په دې سوچ کې ورونو چې زه خپل بستر کې ناشته ما او بلستان کې به پټې ما مونږ باندې کوم او نوافل باندې کوم او صدقې باندې ور کوم او ځان باندې تکلیفوم او الله غفور رحیم دې استبم جنت ته بوزي نه وحفت الجنه بالمکاره جنت لچ ورزینو جنت کې مصیبتونه دي اول به د دنیا مصیبتونه دغه کې غالي او تکلیف په ځان برداشت کې به جنت ته ورزي دیو جنت دنیا باره کې راځي چې د مؤمن جیل دی جیلی د خپل طبیعت مطابق نشي چلیدلې نو دنیا کې مؤمن چلی نو دا به خپل خواهشات مطابق نه د الله او رسول د حکم مطابق به چلیږي عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویلو چې رب العالمین دوه شینه د دوونه مخ کې پیدا کړی دي خلق الله الجنه قبل النار جنت الله د جهنم نه مخ کې جوړ کړی دی نو دې کې دې ته اشاره ده چې الله احسانات ډیر دي نو د احسان څیزونه جوړي مخ کې او دویم دا دی وخلق الله رحمته قبل غضبه د الله رحمت د الله په غضب نه مخ کې دی الله یو بنده ته نه په غضب کیږي نه په غوسه کیږي ترڅو پورې چې دې بنده د شکارونه نه کړي چې الله رب العالمین ډیر نه خفه کړي نبی علیہ السلام وی رب العالمین وی سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما د حسین ډیر دغه د مخ کې دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ده او دا روایت امام طبرانی راوړی دی به سند جيد او روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ده عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی الله چې کله جنت عدن پیدا کا جنت عدن چې کله الله پیدا کا نو خلق فيها جنت عدن کې الله د سې نعمتونو دغه کړه دا جوړ کړه چې لا عینون رات د چاسترګم نه دی لیدلی غوګونو هم نه دی اوریدلی او پسړی سوچ هم نه دی راغله او به چې کله وی الله رب العالمین جوړ ک نو وی الله رب العالمین وته ویلې چې جنت عدن تکلم خبري وکا زته وسلګي خبري خو وکا چې زه داستا خبري راخلم او زید خپل بندگانو ته وایم چې جنت عدن دا خبري کړې دي
دا روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د امام طبرانی په یو جيد سند راوړی دی او بزار او طبرانی او بهقي کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت اغم د سي دی وای الله رب العالمین چې جنت پیدا کړ جنت عدن نو لبنه من ذهب یوخختم کې الله د سرو ولګولا ولبنه من فضه او دویمه خخته په لپاره د سپینو اره خخته یو د سرو او بل د سپینو یو سونه د یو چاندي د سیدی طریقه باندې نو کله چې دوه خخته لګین دغه خو سیمټ او شګي او مثالیم لګی کنه دا منس کې باب کې څه نو محمد رسول الله علیه السلام و ملاتها المسك او دا منس کې دا مثاله چې د مدای په کې مشک او عنبر ولګول یا الله دا صحیح حدیث دی ښا دا حدیث چې کله یو انسان واوري او د کتاب کې خپل وګوري دا سره خوشاله شي کله چې زیاده سره لاړ شي نو ماشاء الله چې د څه خختي چې هم کې د سونه او د سپینو یا د مشک او عنبرونه دا مثالي یا الله نو چې د دې دا ګلکار به څونه خوشبویدار او خيستي او دا جوړون کې به څونه قیمتي ذاتی چې دونه قیمتي چیزونه کې دغه کوي وای به تعالی رب العالمین ویلې چې جنت عدن ما خود څه په ناشنا شکل جوړ دي تکلمی وس خبرې کا ورشابه او په دې طریقه باندې تقریبا یو پنځه روایت شته دي چې الله جنت عدن د څه جوړ کا او به وته ویل کې د څه آبادی مله وکړه او د څه کور می جوړ کړی د کډر خسته نعمتونه دي زه وایم ان شاء الله وای وس خبرې کا وجنت عدن شروع وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون د سورته المؤمنون دا ولنۍ رکوع ویلې اخر کې چې راځي اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دخلك بالجنه فردوس ته ورځي اشاره دي ته دلته الله څخه صفاتونه ذکر کړی دي دا صفاتونه چې چا کړهلو د جنت باخلي په منځ کې خشوع حفاظت د نظر حفاظت د وقت حفاظت د زکات ورکول د حرامو نه ځان ساتل د زنا نه ځان ساتل دا ټول امور الله ذکر کړی دي اخر کې به الله پاتو ذکر کوي اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس دي خلق الله جنت فردوس ور کوي او جنت الفردوس هغه جنت ده چې محمد رسول الله علیه السلام وی چې رب العالمین ویل دي اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس جلانه چې غواړي جنت فردوس ته غواړي فإنه اوسط الجنان دا د جنتونو منځ کې یو خسته کور الله جوړ کړی دی نسأل الله الفردوس الله دې مونږ ټول جنت فردوس راکړي چې دا خسته گاوندم پکې یو بل تب کیو و چې کله دا خبري وکړي وای ملائکه ویل چې توبه لك وهذا منزل الملوك اے مؤمنه ستاره خوشحالي چې تا کې د صفاتونه راشي او د کوړه درارسي والله دا د خاصو بادشاہانو خلقو زیاده د الله رب العالمین په نسبانه نو معلومیږي دا چې دونه قیمتي جنت څو غواړي د سورته مومنون د اتلسمه سپاره دا ولنی آیاتونو کې د اولایک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس د صفاتونه د ځان کې راولي الله رب العالمین به جنت ولور کی او دا حصول اسباب الجنه کچیرته مکمل او شوس خو دې درسونو کې نه ویلې کی ان شاء الله دا به مونږ چیرته ویو ما دې رساله کې ان شاء الله را جمع کړې دي د الله په مشیت او د الله په فضل یو سل او 200 اسباب را پیدا کړې دي چې قران او حدیث کې کوم اسباب دي چې دې په سبب باندې انسان جنت ته زیاده سبب دی دا سبب دی یو هغه اسباب دي چې سورته مومنون کې دا کوم ذکر شوی دی بل یو حدیث امام بخاری راوړی دی د جنت په اړه کې د سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت ده نبی علیہ السلام یو ځل صحابه ته ویلې صحابه د دنیا دونه خواهشمن مګرځي ورته ویلې چې موضع صوت فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها دی ورکه ته عزت لار شو زبردست الله ټول توجه دي خراب کړه دا موضع صوت فی الجنه لکه چې قیمتي درسي نو دا شیطان دی وخت وسوسه چې چاله خوب ورولي نو څوک اوازونه او خپل توجه مخ خرابوي مقصدی سیسته چې کوم ناستیو ان شاء الله دې کې بخیری وای موضع صوت فی الجنه صوت عربی کې هغه چابک ته وای چې د ټانګي والا صحیح او د اسپه په وی او د مخ کې به د یو چابک په مقدار باندې زیرو چابک به څونه نری کرخی وای دونه سه په جنت کې خیر من الدنيا وما فيها دنیا او دنیا کې چې څه دینو د دینه دا غوړه ده هغه یو چابک مقصد د حدیث دا ده د بخاری او د مسلم صحیح روایت ده سهل ابن عبد الله رضی الله عنه
چې دا یو چابک قیمت ولګي بل طرف ته د ټوله دنیا او دنیا کې چې څه دي د دې د قیمت ولګي نو هغه به قیمت کې ګران خيږي کله کله چیز لګي او وزن ډیری الله یې پکې واچي یو کیلو د معمولی وسپنه ده او د دې سره مالوچ واچو څونه ډیر خيږي او به دا وړو پاپړ وسواچو دا خو یو بوجي پیډای کیږي دغه شان د چیزونه کډیر دي لیکن د جنت د نعمتونو مقابله کې دا ډیر کم دي. او بل یو حدیث کې راځي د عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ده یو عالم ده ابو الشیخ داغه کتاب دی کتاب العظمه په نوم باندې کتاب العظمه د ابو الشیخ مشهور عالم دی هغه یو کتاب ذکر دغه کړی دی یو حدیث راوړی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی محمد رسول الله علیه السلام ویلی دی خلق الله اربعا بيده څلور چیزونه الله په خپل لاس پیدا کړی دي هغه لاس چې د الله د شان مناسب دی زما واست د لاسونو په شان نه یو هو العرش الله عرش په خپل پیدا کړی دی وخلق الله العرش بيده او دویم القلم دا قلم الله رب العالمین په خپل لاس پیدا کړی دی او دریم آدم علیه السلام الله په خپل لاس پیدا کړی دی او څلورم جنت عدن الله رب العالمین په خپل لاس باندې پیدا کړی دی او د دې نه بعد چې دا څونه شی نه دی دای په کون کلمې سره الله پیدا کړی وته وای کون شپه یکون هغه موجودی. حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلیو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم موضع شبر من الجنه خير من الدنيا وما فيها یو لش زمکه د دنیا نه او د جنت نه د ټوله دنیا او دنیا کې چې سدي نو د ټولو لړ غوړه ده. قیمتي کور کې قیمتي ځای کې چې زه اخلي نو که یو پټ زه اخلي نو بل ځای کې د زینې چې جریبونه پکې خدا غزه ډېر قیمتي د جنت د زمکه قیمت نشته ده. یو حدیث د امام بهقی راوړی دی په کتاب البحث والنشور کې دا ډېر عجیب حدیث دی. نبی علیہ السلام ما من یوم الا الجنه والنار تسالان عن ربهما داسې یو ورځ نشته ده مگر جنت او جهنم د الله نه سوال کوي یا الله دا سوال می قبول کړي یو سوال جنت کوي او یو سوال جهنم کوي او دا حدیث هم سندن صحیح دی الله په فضل باندې. جنت وی یا رب قد طابت ثمرتي اے رب العالمین زما میوه پخیدی الله خلی غواړي چې خلک یې وخوري واطردت انحاري یا الله زما د پیو او د شراب او د غبینو او د صفاو بو نهرونه ډک شوې دي الله څوک لرا ول چې ویڅ کی رب العالمین او به وی واشتقت الى اولیاء الله زما چې څوک دوستان دي رب العالمین الله ته راولې دي دغه تعالی میوه پخیدی نهرونه د جنت وبخیر ډکې دي الله ته راولې یا رب عجل الی باهلی الله زما اهل د جنتین زلزل راولې رب العالمین. جنت وی الله دا من سوال دی الله میوه می پخې شوې دي نهرونه می ډک شوې دي اولیاء ته زما دوستانو ته می سخت مینه ده چې مؤمنان دي رب العالمین الله ته راولې. نور څه وی والنار او جهنم چې دا وی یا رب اشتد حري الله ګرمي می سخت ډیره تیزه شو الله یو بلی وخور او به ته وای وبعد قعري الله زما د خطه جوړواله الله ډیر لري دی که یو شی ورورته نو څولېخ منیو مقدار په اندازه باندې خطه برواني الله ورو بند رسی په دونه کلونو کې یا الله وعدوم جمري الله زما سرکوټ ډیر غټي دی رب العالمین عجل الی باهلی الله د جهنمین راولي جزي وخرم الله رب العالمین یا الله تیراول جزي وخرم بس دا دو سوال دي ار ورځي جنتم کوي او جهنمم کوي او دا خبر د محمد رسول الله علیه السلام دی او محمد رسول الله د ځان نه خبرې نه کوي دا ټوله د وحي خبرې دي. الله دې منګه د جنت اولیاء نو وګرځي هغه خلک چې هغه د الله جنت وي چې د امي دوستان دي او راځي. ترمذی کې یو روایت ده د جنت د جنتینو د خایس په باره کې یو روایت امام ترمذی راوړی دی او دا روایت د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی. سعد ابن ابي وقاص وای ماته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی دی لو ان رجلا طلع من اهل الجنه کچیرته جنتی یو سړی دی دنیا ته راخکاره شو یو زنانه د جنتینو نه یو جنتی سړی دی دنیا ته الله رب العالمین راخکاره ک لتمسسو الشمس دا د نور رڼا به بالکل ختمه کی داسې خيستا او کله او مزیدار به او بیا وای کما تطمس الشمس ضوء النجوم
لکه نور چې راوخیږي او د ستورو رڼا ختمه کی بالکل به دا نور به نور پاتې شي د جنتی د مخ نه به الله په فضل دونه د خاص او دونه رڼاګانې به تراخیږي. ډیر حدیث دی باب کې راغلي دي چې الله رب العالمین د سي قیمتي جنتونه الله پیدا کړی دي. زمکه قیمتي دي، زمونو خلک قیمتي دي، آبادی قیمتي دي او د سي یو بهترین کور الله رب العالمین پیدا کړی دی. د جنتونه څونه دي؟ عدد الجنان والجنات محدثین باب ذکر کوي د جنتونو شمار. قران کې الله رب العالمین وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. هغه څوک چې د الله نه یریږي، یو معنی ده چې دوه قسمه جنتونه الله پیدا کړی دي او الله بوله دا دواړه ورکی. او دویم قسم معنی ده تسنیه کله د تکرار د پار راځي ولمن خاف مقام ربه جنتان، الله بوله به جنتونه ورکی. لکه فرجع البصر کرتين سورۃ الملک کې چې راځي کرتين معنی کرتن بعد کرتن، نو دلتم جنتان تسنیه کې وای تکرار معنی مراد ده. خو ولنې خبره ډیره غوړه ده او د دې دلیل حدیث د بخاری او د مسلم دی. د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ده چې ابو موسی اشعری وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل دي چې رب العالمین دوه جنتونه پیدا کړی دي. یو جنت من فضه، جنت دی چې هغه د سپینو زرو دی، انیتهما وما فيها، او هغه لوخي او کوم څیزونه چې دي کینو دا ټول د چاندې او د سپینو زرو الله یو پیدا کړی دی. وجنت من ذهب، او دویم جنت دی چې الله د سونې نه ګرځولې دی، یو دویم باغ او دویم کور چې انیتهما وما فيها، چې څه شی په دې کې دي، کې ونی دي، کې بوټي دي، دا ټوله سونه ده. وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء، او د مخلوق او د الله په منځ کې دونه چې الله ته وګوري نور څه باندې مګر د الله د لوی هغه صادر به چې هغه الله یو وخت کې لري کی بندگانو ته به راشي وګوري ماته اوس وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، الله ته وګوري. او نبی علیہ السلام وی سترون ربکم، دا الله به تسخ کار ویني لا تضامون فی رؤیته، یو بل به دې کې نه ورکوي چې تلری شه چې وسې زوینما کما ترون القمر ليله البدر، لکه څوار لسمه او پنځل لسمه سپومې چې تاسو یې نه. او به رب العالمین د جنتینو ته اعلان وکړي چې دا سترګې خېپه دی الله باندې خوږی شي او د الله ویني. ولدینا مسجد کې یو تفسیر دار چې الله به ویني. الله به ته جنتینو اسما ملمنو احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، زتا سره خوشاله هیڅ کله تاسو ته زنه غوسه کیږم، زم خوشاله او تاسو خوشاله اوسئ. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، الله هم خوشاله او تیم خوشاله کړي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. امام بهقي او روایت راوړی دی، امام حاکم هم راوړی دی او دا روایت صحیح دی، په شروط د امام مسلم هم برابر دی. نبی علی السلام وی الله رب العالمین د جنت کې دوه جنتونه ساز کړی دي چې دا د سرو زرو دي او د السابقین د هغه خلکو د پاره دي چې اول مسلمانان دي او اول د جهاد صفونو ته ورغلي. قران کې چې الله وایي والسابقون السابقون اولئک المقربون. او بل قسم جنتونه احساس کړی دي چې هغه من ورق د سپینو زرو نه دي چې هغه اصحاب الیمین دا هغه چا د پاره دي چې الله ول په خلاص باندې عمل نامه ورکي. او جنتونه د الله رب العالمین دا څه واړه نه دي، څومره لوی دي. د ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث ته امام ترمذی ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی ان فی الجنه 100 درجه، جنت کې 100 درجې دي. دې حدیث نه معلومیږي 100 درجې دي. بل روایت نه چې هغه ډیر صحیح دی د باب کې چې د قران کریم څونه آیاتونه دي نو دغه درجې د جنت دي. ځکه قران قاری او عالم ته ویل کیږي، قران لول او زف بره او د یو آیات سره یو درجه بل درکې دي شي. او اخیرانه آیات چې په کم ځای بس کنه هغه د اخیرانه درجه شو. الله دې موږ دې مصداق وګرځي. اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلك عند آخر آية تقرأه من كتاب الله عز وجل. فنبي عليه الصلاة والسلام ولو أن الناس اجتمعوا في واحد لوسعهم. جنت 100 درجه ده، خو کله دې و درجه کې د ټولي دنیا خلک راجم شي نو هغه بډک نکی. سبحان الله.
ولو ان الناس اجتمعوا في واحد لوسعتهم د جنتی ودرجبه د دې ټول دنیا او ما فيها چې څونه خلق دي کله یو درجه کې په دې سلو کې راشي نو دا به پوره نه کې وړک به نه کی. او امام ابو داود یو روایت ذکر کړی، امام ترمذی ذکر کړی دی او امام ترمذی ته صحیح ویل دي. او دا روایت د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه دی چې قرآن قاری ته ویل کی ورزب سي او د یو آیات سبب دی وی و درجه د الله په فصل باندې برزي. ابواب الجنه د جنت کې دروازې دي. قرآن کې الله رب العالمین وایي کنه مفتحه لهم الابواب، دا جنتین چې ورشي نو دروازې به ته د مخ کې نه کولاوي، عزتمن ملمنه چې ورشي نو مخ کې نو ته استقبالیه کې خلق ولاړي. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، دا جنتین د الله ملمانه به د جنت ته ډلې ډلې ورسي او چې کله راشي نو د دې ته به دروازې کولاو شي. دا د الله عزت ته چې الله جنتین ولور کوي. ابو یعلا موسلی دا غیو کتاب څوار د جزء کې لیکل مسند ابو یعلا موسلی او امام طبرانی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو حدیث ذکر کړی دی. وای رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وای ان للجنه سبعه ابواب، د جنت لپاره و دروازې دي او اتدر ثمانیه ابواب، د جنت لپاره اته دروازې دي. سبعه منها مغلقه، یو دروازه وس کلاو ده او دا و دروازې وس بندې دي. سبعه منها مغلقه، و دروازې وس بندې دي. او وباب مفتوح للتوبه، یو دروازه چې هغه توبې دروازه ده کلاو ده. او حتی تطلع الشمس من مغربها، چې د مغرب طرف نه نور راوخیږي دا دروازه هم به بند شي. ځکه مؤمن ورته جهنم او دروازې دي او د جنت سوري اته دي. ځکه د مؤمن و اندامونه دي او دا اندامونه د کافر سمي، خو د مؤمن سه یو بل شی چې هغه صحیح نه دی هغه اتم دی. نو الله رب العالمین یو اتمه دروازه ول په جنت کې ډیره کلاو کړه. باید چار کار سره کوي چې په صحیح نیت باندې وکي. بخاری او مسلم کې یو روایت ده د ابو حازم سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت ده. هغه نبی علیہ السلام ویلي چې د جنت کې الله رب العالمین اته دروازې پیدا کړې دي. یو دروازه چې دا باب يدخل منها الصائمون، دا روزداران به ورزیولا او دته تسمى باب الريان، دته باب الريان وای دا تګ خلکو له بلاب کې او به ور کوي. نو باب الريان هغه دروازه ده چې هغه ته به صرف روزتين به په ورزي. او دا بهرینه چې له بخاری او مسلم کې یو روایت هم دی، نبی علیہ السلام وای چې من انفق زوجين في سبيل الله، چا چې دوه قسمه مال د الله پر رضا ولګاو لکه روپۍ دی او نور چیزونه دي دسي، نو دعیه من ابواب الجنه، د جنت د دروازو نه به تاواز کې دي شي. هر دروازه به ته وای یا عبد الله هاذا خير لك، اذا الله بنده دا دروازه الله غوړه د سراشه، د الله غوړه د سراشه. دا څوک چې مجاهد تیار ک مجاهد له پیسې ورکړي، داعی او مبلغ تیار ک د الله د دین لارو کې خلق و چلول، د جنت دروازې به تاواز کوي. او بیا وای ومن كان من اهل الصلاه، چې منځونه ډیر کړي نو دعیه من باب الصلاه، جنت کې و دروازه ده باب الصلاه، د منځکون کو دروازه ابو تو اسمام المترازه دلتا. ومن كان من باب الصدقه، چې خیراتونه ډیر کړي نو دعیه من باب الصدقه، د جنت کې بل دروازه ده چې هغه ته باب الصدقات ویل کیږي نو هغه به غواړي. د مجاهدین په باب الجهاد باندې راغواړي. دا ته دروازې دي مستقل نمونه دي. دلته یو جلیل القدر صحابي ناشته، هغه صحابي چې صحابه وای کمنګه دا ټول ایمان وته دغه په مقابله کې دغه ایمان ته نرسي. د الله د نبی خاص مرګره ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې محمد رسول الله به ویلي ما سچ چا احسان کړي ما بدله ورکړل، د ابو بکر بدله را ته پاتې دي. الله رب العالمین دې د ابو بکر بدله به الله په جنت کې ورکي. د الله د نبی سخر چا ورته ویلي ابو بکر مرګره دی وای چې بیګا اسمانون لته له ما غویل نه به ویلي وای ویلي دی وای چې ویلي ما خو دل نه اوس ما مرګره دروغ نه وای، دروغ جن سړی نه دی. غار کې اوس شپه وا د الله د نبی خاص د هجرت مرګره د الله نبی ته ډیر ګران ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. او هغه صحابیو چې نبی رسول الله له ډیر تسلی ورکولې. او د ابوبکر فضائل مناقب ابي بکر احادیثو کې مستقل علماو په کتابونه لیکلي دي. ابوبکر راغی د نبی رسول الله ته ډېر خوږی خبرې کولې. او د ابوبکر په ویلي والله چې محمد رسول الله دې زړه کې راته سم ګران دی. دا د ابوبکر د ایمان او علامه مو د نبی رسول الله ته د سینول چې یا رسول الله
دغه یو تمهید مخ کې ویل به ابي انت و امي یا رسول الله زما د پلار او مور دی الله ستاره دی خيسته مخنه قربان کی اے محمد رسول الله اے محمد رسول الله به ابي انت او امي یا رسول الله فهل يدعى احد من تلك الابواب الثمانيه یا رسول الله دسه څوک وای زما ابي او دادا دی الله ستاره قربان کی چې د جنت د اتو دروازو نو تاوازو شي چې راځه په دې اری او باندې د امت کې بکنه دسه سړی رسول الله عليه السلام ویل او یبا نعم یبا وارجو ان تكون منهم یا ابا بکرنا ابو بکر زما دا امید ده چې جنت د اتو دروازه به تا د بنو مواز کوي ابو بکر مال راشه ابو بکر مال راشه ابو بکر مال راشه عمر رضی الله عنه ما به کوشش کو چې زه دې دینی کارونو کې د ابو بکر د مخ کې شمه تبوک لا چې وای د چاندي اعلان وشو وای سړی مالداروم د وخت کې مال می نیم می کور کې پرې خو نیم میرا سم خوشاله مچ نن خو بزل ابو بکر نه دا درجه حاصلوم چا کې چې یو معنی الله یو درجه ته رسي د تسیقین وکي الله حکیم دی او په خپل کارونو الله ډېر خپويږي نو چې کله د حساب لګیدا نو چا ویل یو صحابي ته ویل عبدالرحمن ابن عوف ته وی تاسو کړی دي هغه ته یا رسول الله بیګه تا چاندي اعلان وکنور څنو وته به یو صالح صاحب مرګری ته ویل دا باغ بل لو بکم یو دوک وګه کجوري راکا ټول شپه می اجرت الليله د شپې می باغ وبک یو وګه مجاهدین نواله دا یو به می بچي وخري هغه الله دې لب کې برکت واچي عمر ذهن کې وې زما ده چې زما استدن مخ کې الحمدلله وای او دې کې به فخر کې چې دا پلانې دونه د دین کار کوي دونه خیراتونه کوي چې زب څه دینه ور مخ کې شمه دنیا خو موږ سه یو امانت ته دغه نن دې یا که سبا دې تر وانی بل ته پاتې ده کني زمونږ ستای د پلرون نه موږ ته پاتې و دا غو د نیکونو نه پاتې و ګورې طریقه دقه ترتیب دی روان او خیر سره هغه دې چې کارې ته واغستا او کاردار چې خیرت په ځان لخکا وای ماته ویل چې څونه دې پرې خدای مال چې نیم ده نیم کور کې دی وای نبی سلام را دعا وکړه وای ګورم چې زه خو ابوبکر نه دی وګټله وای یو مال مخې ته کې خدای ماشاء الله نو وای به نبی علی السلام ته ویل چې ابوبکر کور کې د څه شی پرې خدای وای بیا ابي انت و امي یا رسول الله زما پلار او مور دستانه قربان شي ترکت حب الله وحب رسوله دا الله او د رسول مینه مې کور کې پرې خدای تش لاس ارڅ مې پرې خپل بس الله او رسول محبت عمر جان هوې دې تندیله مې ټاپ ورکړ خطاب بچي ته چرې د ابوبکر نه نشي مخې کړي ځان ټوپونه مو چې ته د ابوبکر نه مخ کې شيخه نو نبی عليه السلام وي وارجو ان تكون منهم ابا بکر ابوبکر زما د امید ده چې ته به د هغه خلکو نه چې الله رب العالمین به د جنت د اتو دروازو نه تاواز کوي خو ان شاء الله دې حدیثونو کې چې لږ د سي وګورو نورم د سي خلک شته ده نو باید چې موږ تاسو یې صفاتونه ځان کې راولو او نن دا قصو کو چې راځي په دې باندې عمل کوو نو ان شاء الله موږ به الله رب العالمین د اتو دروازو د جنت نه برته وازو کی الله دروغ نه وي او پیغمبر هم نه وي او ټول رښتیا دی او د الله رب العالمین ومن اصدق من الله قیلا د الله وینا نه بل څوک رښتیا او الله په خپل وعده باندې پوره کوي محمد رسول الله علیه السلام وی مسلم کې یو حدیث دی صحیح حدیث دی بالکل د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت ده وای من توسع چا او دس وکا واسبغ وضوءه او دا دسه خيسته او دسه وکا اسه مون شرمو خيسته او دسه چې هر اندام درې ځل وینځي په خيسته طریقه باندې او به داغه نه رستا دا دعا ویلې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دسه مختلف الفاظ راغلي دي روایت د ترمذی کې متداري چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا او دا صف مبارک صحیح یو دا دعا راغلی ده یو په اول کې بسم الله راغلی ده دی وړوړو کتابونو کې او دا بعضی حضرات وي مخ دی وینځه دا دعا به یو سترګې دی مسکړه دا به یو خله دی وینځلو دا الله رسول الله دی ویل دی چې تکور کې شی جوړ کړی دی صحیح روایت دی کې نشته دی صحیح روایت دا دی و چې خيستا او دسه وکاو به دا دعا ویلې او دغه دا غوتی چې بره د خلکو چتی کې یا دا مون رسته به سر د زلاس کې دی وسه دا به صحیح حدیثو کې نشته دی نو نبی عليه السلام وی فتحت له ابواب الجنه الثمانيه الله رب العالمین به تا د جنت اته وړه دروازې کولاو کی او توي بچي ادخل من ايها شئت چې د کم یو د خوخي وسورزه په دې ته دروازو باندې دا خسته عمل دی ښا
بهترین عمل دی خيستا او داس کول او د دعا واستوي دی ول زور پیدا هیڅ هم په ناراضي او به چې او داس دی وک نو یو درکات تحیت الوضو په وک محمد رسول الله علیه السلام وای زه جنت ته د معراج په شپه ما د بلال د خپو کشار واورید جنت کې وای ما چې دا کوم عمل د بلال د سمخ کې کړی دی وای ما ته ویل چې نور څه عمل نشته خدای زه چې کله او د سکم ز دوه رکعاته مونږ کوم نو یو هغه څوک چې خستا او د سوچ او د دعا وای الله تعالی جنت اته دروازې کولاوي دی باندې عمل کول غواړي کومه په خیر سره ان شاء الله او دویمه نبی علیه الصلاۃ والسلام وای دا د عتبہ ابن عبد السلمي رضی الله تعالی عنہ روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثه من ولدي من الولد نشته یو مسلمان چې داغه درې بچی مړ شي لم يبلغ الحنس چې لا بلوغ ته نه رسیدلی په ډوګوالي درې بچی مړ شو الا تلقوه دا بچی به ول مخ ته راځي من ابواب الجنه الثمانيه د جنت د اتو دروازونه او ته وای بچی ادخل من ايها شئت چې کوم نه د خوښ شي ورزوله د ابن ماجه روایت ده نو هغه څوک چې راغی ماشومان درې بچی مړ شوی دي بعض روایتو کې دوم راغلي دي بعض روایتو کې یو هم راغلی دی خفقېږي کومه د الله شکر په ادا کوي الحمدلله ثم الحمدلله د چا چې په شو په دې د الله حمد ادا کوي او چا چې حمد وي الله ول جنت کې یو سپیشل بنگله جوړي او هغه ته بیت الحمد نوم وي حدیث د ترمذی کې راغلی دی بل یو د یو بل سبب چې دا منګ او تاسو باندې واقعي په دې امتحان کې هغه ده چې یو صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی من كانت له بنتان د چا چې دوه لورګانی او اختانی یا دوه خويندې او خالتان یا دوه ترورینی ماسی چې ته وای د مور خويندې او عمتان یا دوه عمې ترورینی په پو د تلار خويندې او د دې صحیح تربیت او کفعالهن صحیح تربیت وکړه داغي صحیح خرچه وکړه نو فتحت له ثمانيه ابواب الجنه د جنت اته دروازې به ته د الله په فضل کولاويږي دا نعمت ان شاء الله اکثر خلک دی وسه لور دې دا صحیح طریقه باندې تربیت وکړه صحیح طریقه باندې نیک چاله ورکړه صحیح طریقه باندې داغي خدمت وکړه خور دې دا اگر که ودونه وکي خو که واده نه کده سي ګډي شمستا خور ده ستابانه غ شرعي کوم حق چې دغه شته ترور دي د مور خور دي د پلار خور دي د دې د خرچې ته پوس د دې د بیماری ته پوس د دې سره رحمی کول محمد رسول الله وی چې دا کار چاو ک الله به ته جنت اته وړه دروازې کولاو کی منګو تاسو اکثر خلک دي واقعاتو کیو د چا نونه دي نن سبا خو د جهالت عادت خلکو کړي چې د لور زیره ولور شي تندې را تریو کړي تبش پګومړي د لاس نشوي دي یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب هغه د مشرکین او د جهالت عقیده الله ذکر کوي چې په دې سوچ کې چې وسه ژوندۍ خخي کو کڅ پیو کو د دارمی حدیث ما ویلو صحابي وای زرالم او کور کې بجینای او غیرت میدانو غو چې زما لور د زما کور کې او ایستمه بوتلا لار کې د لور میراته وای بابا چیرته مې وای ما ته چې ماماګانو زیره دی به ما وګدا واقعا د دارمی روایت ده د حدیث د صحابي نبی رسول الله ته فرق له رقه د نبی سلام د ازړه نرم شو دا وخ کې په دې مخ د سراله او یو روایت کې دي چې کله ما د سې یو کند وستا خاور به میرا وکلسته دی برانه غرزوله او اخر کې مې ورکوزه کړه خاور ورغرزول مې په شروع کړه وجه تر دې خلی ته خاور رسیدي و دې ما ته ویل یا ابي ما تفعلوا بي پلار ما باندې څه یا ابي انا نسيت عهد امي زما د مور وعده دې راکړه زما پر رحم را نه وي خاورین په ورو واړولې ابا بل روایت کې دي دا صحابي وای ما یو شړ کوې صحیح کړو وای دې ته ویل چې لوري ته وګورم ته چې وکټل د صدیقه مې ورکول وای دا ما څه ورخت او چغې کړې چې تا خو زما مور ته ویل چې ما ماګانو زیاله دې به ما وای اړه مې نرم شبه مې روان کې به شیطان را باندې مهنت وکړه هغه ډیره چنګېدل خو مخکته ورو غرزوله او څو وازونه وکړي استوفات شو نبی سلام وجاړل او ته ویلې قسم مې په الله دارمی کې روایت ده کله جهالت په کارونو می عذاب درکوله تعالی من د دې جنې بدله کې می وجلې و اذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت اجوندې خخشو جنکو بارکه به تفوسو شي په کومه ګناه تاسو وجل شوی و استاسه څه ګناه و دا ظالمانو چا به دی وجنه وجل چې دی به څه خوري
نن سبا دا فتنه مروي دا خاندانی منصوبه بندي ده او کډیر بچی راوړل دا بڅخري او کله وي دوه بچي او خوشحالي او پلان دا شیطانی وسوسې دي ګوره دا شیطان خبري یو دا څوک چې په دې باب کې دعوت ورکړي دا شیطانان دي کدا مولا دی او کدا ډاکټر دی او کدا بل دی او کدا بل دی او کدا ډاکټر دی خدا شیطان دی په حقیقت کې امام ابن قیم یو ځای کې وایي شیطانتون په صورت الانسان کله د شیطان په شکل باندې خزي په شکل باندې راشي او دا به څخري او پلانې به کوي الله دې له رزق ورکړي الله سپیل رزق ورکړي یو تعالی نو ورکړي سپېڅ په ګټه ولې مسمان ته خلو وازي اي انسان ته د سپینم ډېر بیکاره شوی د ظلمونه شروع او نونو صدا زیاتې میراث ولا څوک نه ور کوي داغه صحیح تربیت نه کوي کله یونستینو ته ولېږي د لکانو د سړو د جنکو ګډ وډ غونډي یو معاملات شروعي د شرعي پردي تنظیم نه د لور صحیح تربیت نه کوي د الله دین وته نه خي بس په داسې لار باندې لاړ شي چې ست جهنم یې زی شي او تباہ او برباد شي خور صدقه سي طریقې باندې خلک کوي د خور د ترورینو د لورګانو چې دوه یو چای صحیح تربیت وکړه دا دوی کوم عادت دی او دې نور ډیر دی نو نبی علی السلام وی الله د جنت د اتو دروازونه راوبلی چې راځه په دې کې تا دوه ښه کار کړو د سي تربیت دې کړو چې په دې اتو دروازو کې هر یو لورزین ورزولا الله دې ما ته سر دې مستاق وګرځي د جنت د دروازې چې دي د ډېر پراخ دي مسلم کې یو روایت راځي نبی علی السلام وی د عتبه ابن غزوان رضی الله عنه روایت ده چې ما بین مصراعین مسیره 40 سنه دا درشل د ورچې دي کنه د جنت د یو دروازې د یو درشل نه دی بل پورې تیز رفتار اس چې مزل کوي نو څولېخ تو کالو کې بلغینه وزي اخوا چې درشلو دونه فاصله نه دروازې بلا څونې خدا عجیب خبره نه دا سوچو کې دا کم ذات جوړی کړی دي الله ته به څه دي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار او بل روایت ده ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی دا د جنت ته درشلې د دروازې چي دي دا دونه کلاوي دي چې هغه روایت کې انداري چې څولېخ تو کالو په فاصله باندې مزل کې یو تیز اس نشي قطع کوله ترمذی کې دا روایت ده قران کریم کې د جنت نمونه الله ته جنت هم ویلې ده او الله رب العالمین دې ته دارالسلام هم ویلې ذکر سلامتی کور ده او سورۃ انعام کې وته الله ویلهم دارالسلام یا سلام د الله رب العالمین نمونه کې یو نوم ده هغه الله چې سلامتی ورکړي دا دغه کور ده او دې ته دارالخلد موي همیشه کور ده وهم فيها خالدون جنت کې همیشه به وتل نشته ده دارالمقامم د دینوم ده د اوسېدو کور ده جنت المأوام ده دا د مرنکانو روحونه ورځي جنت عدنم ده سورۃ العنکبوت کې دارالحیوان متویل دي فردوس دام د جنت نوم دی چې دا درمیانه بهترین جنت دی جنت النعیم هم دی المقام الامین ام قران متویل دي مقعد الصدق متویل په مقعد الصدق عند ملک مقتدر دا دولس نمونه د جنت چې دی دا په قران او حدیث کې شته دی او الله رب العالمین دې کور ل ذکر کړی دی د سلامتی کور دی د مشوالي کور دی د اوسېدو کور دی او د نعمتونو کور دی او مقام امین دی د جنت کې ناشنا خسته خسته سوریم دي قران کې به تاسو ویلي کنه وندخلهم ظلا ظليلا د څه سوري ته به داخل کوم چې به ګور همیشه سوري او الله رب العالمین د سوره واقعه کې وایي وظل ممدود وګد سوري دی کې او لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ګرمي به نه یو نور به نه ابن منذر دغه ذکر کړی دی ابن جرير یو روایت ذکر کړی امام بهقي راوړی دی او دا روایت د عمرو ابن میمون دی چې داسې ونیم شته په دې جنت کې چې په اویا زره کاله فاصله کې دغه د سوري نسړې نشي وتله او مسلم کې یو حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل صحابه ته ویلي چې د جنت کې یو ونه ده چې دغه توبانوم دی او دا سوري دونه وګده چې 1500 کاله فاصله کې یو تیز رفتار اس نشي قطع کوله او ویل کوم خو هدایت ولولي وذل ممدود او سوري چې وړي وګدي د جنت کې خسته خسته ونیم دي نمونه باندې الله ذکر کړی دي یو ونه سورته رات کې الله رب العالمین توبه او تویل ده توبه لهم وحسن مآب دا یو ونه د جنت نوم ده او سورته بقره دغه کې دا واقعا کې د بیرو ونیم صدر مخزود
داسې بیرې به چې هغه کې به ازغي او غنی به کېنی. او ما مخکې د حدیث یو د ابو هريره رضی الله عنه چې جنت کې یو ونه ده يسير الراكب في ظلها 100 عام او به نبی علیہ السلام وقروا ان شئتم وظل ممدود دا یا طول لي نو تاسو به پوه شئ به په دې باندې. او ناشنا حدیث چې هغه امام ترمذی او ته حسن ویلې ده، ابن حبان هم ذکر کړی ده. ابو هريره رضی الله عنه رسول الله علیه السلام وی ما فی الجنه من شجره، جنت کې هیڅ یو ونه نشته ده الا وساقها من ذهب، داغه د څنګه به سونی نه وي، د لرګي نه باندې ښه، د جنت خصوصیت ده. مسند ابن شیبه کې امام طبرانی ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي د جنت کې الله ډېرې ونی پیدا کړې دي، نو کستا سدا خوخی چې تاسو دې کې څر وکي من احب ان يرتع فی ریاض الجنه، چې د جنت د باغچو کې وڅریږي حوامیم سبعه ولول یو د الله ذکر وکي. او به الله رب العالمین دې جنتین لړ خسته خسته خوراکونه ورکي. ووتو به متشابهه، دغه خوراک بول الله ورکی خوان به جدای او رنگ به د دنیا د نعمتونو فشانې. او دې کې فائدہ ده کچېرته ناشنا ولروړي به خوراک باندې نه پويږي. ناشنا سړی له چې اصله امرود لیدل نه کېلې نه لیدل دا ول ورکا، نو په دې سوچ به چې دله غوړی او ټماټر والم دا غوته وکم کله د سي خلک خوري او چې اشنا لیول کی طریقې او ته معلومه او تو به متشابهه دې کې فائدہ ده رنگ به یو شان دی خوان به د الله په فضل باندې جدای. او جابر رضی الله عنه وی ورسول الله علیه السلام ویلي چې جنتینو یو عجیب خبره ده دا د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا یو خبره ډیره قیمتي ده. هغه ده وای اهل الجنه یاکلون فیها، جنتین به میویم خوري، ويشربون وببمسکی ولا يتغوتون لوی بول بمنکی ولا يبزقون تکانی بمنتکی ولا يتمختون او د فوزونه چې کوم سره وزینو هغه هم د دې مخاط او غرزول دابم پکې نه. او طعامهم د دې به خوراک چی او د دې د خوراک د وتل هغه بچکی چې هغه رشح مسکینه یو ارګانې غونته به وکی او هغه به د مشکو د عنبر وبشاله یو بوی الله رب العالمین ولدي خلینه راوباسي. او به مسلم کې یو روایت ده چې الله به دې انسان لدی یو جنتی لا د سلو ځوانانو عمر الله رب العالمین به له قوت ورکړي چې اکمل الشبان ده. د جنتینو اولنې طعام د صوبان زلمو یو روایت کې راغلی دی، یو يهودي راغی د يهودو ملاو او محمد رسول الله علیه السلام ته ویل اين تكون الناس، دا خلک بچیرتي په هغه ورځ باندې چې الله قران کې وایي یوم تبدل الارض غیر الارض، چې دا ځمکه به ختم شي، دا خلک بچیرتي. نو نبی علیہ السلام وی فی ظلمت دون الجسر، پر صراط نه دی خو یو تورتم به الله را ولي خلک باغی کی. د مولاته ویل چې او به بسې بیا وی و ما طعامهم جنتین بڅخري. رسول الله علیه السلام ته وی زیادته کبد هوتینا، د مېدا جګر الله بوله پوخ کی او جنتی به د دنیا پارمی مې بنئ چې سوړ بیتی زیبه خيسته مې او الله به له پوخ کی ملائکه ته به وسیله ورکړي. ويسكل بڅکي وشرابهم من عين فيها تسمى سلسبيلا، او د سلسبيل چینه بوله به الله وبور کوي. جنت ډیر د مزو سره امام مخکې درې روایت دی باب کې په دې طریقه راغلي دي. د جنت کې څلور لوی سیندونه دي چې بهيږي. سورته محمد کې الله وایي یو بدسي چې امر سوچو بوې صفانه بدبوې بنئ، او دویم باغه د سي چې من عسل مصفى صفا خالص غبین وي، د مچونه به وتلې نه چابب کې څه ملاوټونه نه کړي، صفا د طبيعت سره برابر وي. او بل په پاغه کې من خمر د شراب یو نهر بهيږي، او بل په پاغه کې د پيو د غیدا نهري. دنیا کې پيو ستته نه ملاوېدل، شراب د باندې بنو او د غبین خو د خړل نه شام ګرانو او سره صفا وبم نه ملاوېدل یا په بوتلو خرڅېدل. الله به دا سندونه دی اوسه ورځو سکېته او به الله ته نور نهرونه هم دغه پیدا کړی په دې کې. قران کریم کې الله رب العالمین وایي تجري من تحتها الانهار، او الله وی عینا فیها تسمى سلسبیلا، او کافور الله ذکر کړی دا تسنیمی ذکر کړی دا. امام بهقی یو روایت راوړی دی، مسند عبدالرزاق کې دا روایت شته، ابن حبان راوړی دا، ابو هريره رضی الله عنه روایت دی. ابو هريره رضی الله عنه وی محمد علیہ السلام ویل چې انهار الجنه
تفجر من جبال المسك الله دې جنت کې د مشک او عنبر غرونه پیدا کړی دي او د جنت مهرونه به د دین راوځي چې د مشک او د عنبر د زما استاد ذهن په دې کار د کې خو دې ته ایمان بالغیب وای صحیح خبر مونږ ته پیغمبر علیه السلام را کړی نو په دې به زمونږ استاد سي ایمانی او به الله رب العالمین دې جنتین ولډیر دغه ور کوي مسلم کې یو روایت ده چې د څلور نهرونه سیهون او جهون چې کوم ده او فرات چې ده او نیل دا وې د جنت دراغلي دي والله علم چې څه طریقه باندې دي خو حدیث صحیح ده سندن او نبی علی السلام خبر ورکړی د مسلم روایت ده نظم په ایمان ده کوم روایت چې راغلي چې څلور غرونه دي احد او تور او لبنان او ورقان دا جنتی غرونه دي دا خبره کمزورې ده د دې سند قوی نه ده امام طبرانی راوړی دی په المعجم الکبیر کې خو کثیر ابن عبد الله راوی دی کې علماء یې غصیب دي نور روایت هم دی باب کې شته ده الله به جنتینو ته ډېر خسته خسته جامې مور واغوندي دنیا کې به چیرته کباړونو کې جامې غستې او هیڅ شی به وسنو الله وی ولباسهم فيها حرير سوره حج کې وی درېخم جامې به الله واغوندي دنیا کې به رېخم حرامو الله به تعالی لباس ورواچي ويلبسون ثيابا خضرا من سندس د ناروري خمونه شنی خسته جنتی جامې به تعالی واغوندي استبرق غټ رېخم به امام بهقي وایي د جنت کې یو ونه ده ينبت السندس چې دا نری رېخم به تر زوزي او يكون منه ثياب اهل الجنه د جنتینو جامې بتی ابو بخاری او مسلم کې د انس رضی الله عنه یو روایت ده ويوزل نبی علی السلام له یو جوبه چپن چاراوړه هغه جوبه هونتي او دا د رېخمونه جوړه و نبی علی السلام د رېخمونه منع کوله خلکو ته الله زمانه لري کې دا زلا خلمه فعجب الناس منه خلق تعجب وکړه چې ګوره د رېخمو جوبې ته وګوره او زمنګ د عربو غریبۍ ته ګوره د محمد رسول الله علیه السلام دی واپس کولو ته وګوره او ډېر سخی سړی او د الله د حکمونو ډېر پابندو به ته مرګرو کې نه خبره تکوم ولذي نفس محمد بيده زمانه په هغه الله قسمی چې د محمد رسول الله روح داغه په لاس کې دی استاسه مرګره صاد ابن معاذ چې دا شهید شوی دی لمنادیل صاد ابن معاذ په جنت احسن من هذا اگر رومالونه د رېخمو چې الله په جنت کې صاد ابن معاذ لور کړی دی هغه د دینه غوړه دي تاسو د صاد ابن معاذ په شان عمل وکړئ چې الله رب العالمین دلته څه چل وکړي رېخمو رومالونه لدل کی صاد ابن معاذ بارک راضی احتز لموته عرش الرحمن کله چې صاد ابن معاذ شهید شو نو د الله رب العالمین عرش د صاد ابن معاذ د مرګ د وجنه وخصیده دا صحیح روایت ده حلیه اهل الجنه د جنتینو ته الله زیورات ورواچي دنیا کې به سونی حرام شوی به سړو باندې غړې نړۍ به سنوي د غربت حالت او الله څه وي یحلون فیها من الثاور من ذهب ولؤلؤ الله به ته د مسونی او د ملغللو باوګانو بنګړي به ته الله لا ستواچي وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا امام ترمذی او روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه ذکر کړی دی هغه وی محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو ځلوي دی چې جنت عدن دې ته بل جنتین ورشي او الله به ته د رېخم د جامې واغوندي او د ملغللو او د سونی د دې کالیب او تعالی رب العالمین غاړه ته واچي وعليهم التيجان الله به ته تاجونه ور پسر کی او دې کې به ملغللی او به وي ان ادنا لؤلؤه یو معمولی ملغلله دا غینا لتضيء ما بين المشرق والمغرب دون رڼا بکی لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې به او دې سرستا انسان چې کمال ته رسیږي نو انسان لمرګری ته ضرورت دی نو الله رب العالمین به جنتین ولا مرګری مور کی ولهم فیها ازواج مطهره دی آیات کې یو فائدہ و ما اخر کې به تاسو سوچ کوی دیتا کزما یې را شماته وی توبه ان شاء الله الله به مرګری ور کی بیبینه به ور کی خزی به صلی الله مرګری کی مطهره پاکي به څنګه پاکي به قران کې او حور عین بدنونه به سپینې او سترګې به غټي غټي او بدن چې سپین او غټ سترګې دا کمال د خزي حساب ولې شي او الله رب العالمین وایي د سبې ک امثال اللؤلؤ المكنون لکه ملغلل چې هغه په خپل صفای کې پټه ساتلې شوی ملغلل چې پټه ساتل شوی او د چا لاس په نه لګیدل دا کمال دی نو خزم چې هغه د بل چا باندې نظر نه لګیدل او د بل چا په نه لګیدل دا کمال دی دا د کامل او د عزتمند خزي صفت دی
او رب العالمین وای دا به د سي خزي قاصرات الطرف بندون کې به خپل نظرونو له خاوندانو باندې خپل خاوند ته به ګوري پر دو سړو ته به ګوري یا الله به دونه خایس ولا ورکړي چې قاصرات الطرف د خاوند نظر به پسان بند کړي او الله وای ان انشأناهن انشاء دا به ما پیدا کومه په ناشنا پیدا کولو سره نوې ځوانانو په طریقه باندې به ورځي یو حدیث د ترمذی کې راغلی و بډای د نبی علی السلام خواله رااله نبی علی السلام ته وی بډای هغه ویل ویلا يدخل الجنه عجائز بډای خو به جنت ته نشي بډایګان خو جنت ته نشیتله اساده بډای وسته په جړا شولا یا رسول الله وایي چې زه جنت ته نه ځم زه بډای منځ ځوانه کې دې نشم څه چلو کما دا الله نبی خو عجیب سره کله کله وسه ټوکا وکړه د مرګ وروسته شل ټوکې دغه ټول جن کې نه خېدي به خسنه ځان نه ده دا ټول ورځ دا ټوکې کوي دام خني دي سړي ایمان خوند انسان نه ختمي دی بډای سره ټوکا وکړه یو سړی ول راغلو وته ویل د وخې په وای مال د غره کړه اس وخره لراکه چې په لار شمه په بچي به دول سور کما اول په بچي څنګه سفر وکما اول دا وخان ټول د وخې بچي نه دي الله باندې ساده سړی وای نو دا بډای چې خفه شونه نبی عليه السلام ته وی راو ګرځا د آیات ته ویو ان انشأناهن ان شاء الله به پیغله جنې کی درې دې شکلانه به او خبزوانه او فجعلناهن ابکارا نو زوانه به وړي ډېر خوشاله شو دا خزیره روانه وکړه او الله رب العالمین وی خیرات الحسان سوره الرحمن کې وی شکلونه به مخې دا کمال د خزي چې شکل یې خې او حسان اخلاق به مخې شکل یې خدای خو اخلاق یې د سپېدي دا خزم کامل نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی کله خزه چې هغه د اخلاقی کوي د خاوند سره جنت بوی به الله رب العالمین حرام کړی دی او الله رب العالمین وی حور مقصورات فی الخيام حوری به چې الله به د خیمو کې بندي کړي او فيهن قاصرات الطرف د څه خزه به چې د نظرونه به بند ساتري په خاوندانو لم يتمسحن انس قبلهم ولا جان پیری انسان به د دې خواله نه ورغله وکواعب اترابا انزول به دم کمال د خزره دا قیمتي صفاتونه لري چې الله رب العالمین به د جنتینو لور کی او دا په دوه طریقو یو حدیث کې دا راغلی دی چې دا د جنت د دنیا خزه کله جنت ته لاړ شي الله باندې دوی په دې مخونو په دې بدنونو داسې یو خایس راواچي چې دا به د جنت په حور باندې غالبي په خایس کې او دویم دار چې دا د جنت د حور صفاتونه دي امام حاکم یو روایت راوړی دی او تصحیح ولا کړی دا د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده نبی رسول الله د جنت د خزه په پاکي څنګه وي من الحیز محواری بیماری بم په ناراضي غایت لوی بول والبول واړه بول ونخامه توکانی اشتله د خلاص کې او بساق توکانی وشتل دا یو صفاتونه بم پکې نه او مطهره بد اخلاق بم نه امام ترمذی یو حدیث راوړی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اول زمره تدخلون الجنه اولنې ډله چې جنت ته داخليږي وجوههم كالقمر ليله البدر دای په داسې خېستې ده کدا سپین مخونه به لکه تور لسم سپومې او دا دوی مړله که احسن کوكب درین فی السما لکه د اسمان کې د ستوره چې پړقېږي نو دوی مړله باندې په داسې طریقه خلق ورزي او لكل امرئ منهم زوجتان هر یو له الله دوه خزي ور کوي او هغه به داسې چې علی کل زوجه 70 حله په هر یوې باندې به اویا پردې پرتی اویا جوړه جامه به پرتی او دا جنتی چې ته وګوري یورا مخصاتها من وراء الحلل د دې کپړونه دننه د هغه د اډو کې چې کوم نلې ده او کوم مغز ده نو پاره کې بل خپل مخوینی او بخاری کې د انس رضی الله عنه روایت ده ویلو ان امراه من نساء الجنه وجنتي خزا اطلعت على الارض دزمکه تراله لازاءت ما بينهما د اسمان او د زمکه پورې یو پړق به جوړ کی او نبی علی السلام وی ولا ملائت ما بینهما ریها او د زمکه او اسمان منځ پور به د خوشبوینه بیړه کی ولا نصیبها على راسها خير من الدنيا والاخره اغه لپټه چې په سره پرته د ټولي دنیا او دنیا کې چې څه دي نو دا غینه بخوري او دا د هر جنتی د پاره دا به یو خاص دوه قسمه خزي الله دې پیدا کړی نور رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو مومن له بدواوی هوري په جنت کې ورکې دی شي او دا دوه بوله د جنت د دنیا د خزونه ول الله رب العالمین ورکې ځکه بعضو روایتو کې راغلي دي وای کومه خزه چې دنیا کې د خپل خاون سره د اخلاقی وکي نو د جنت هوري چې دینه خبر شي او ته وای چې الله دې مختبا کده خو تاسو یو څوره چې ملمه د زمنګ اصلي مرګره ده ازمن خاون مخفه کوا
نو مؤمنه خزه باید چې هغه خاوندانو د اخلاقی کوششونه کوي چې د جنت د حور او خیرو ځامونه ګرځي. ابن عساکر دا روایت راوړی دی او امام ترمذی یو حدیث ذکر کړی دی وای په جنت کې معمولی جنتی چي دی الله رب العالمین به 80,000 خادمان او دوا وهوري د دې په خدمت کې لګولي. او کله چې دا جنتین په جنت کې الله رب العالمین یو قسم له باران به وکي. دا نشره حدیث دی ماشاءالله ډېر ښه ایمان په جوړیږي. الله رب العالمین به یو قسم له باران وکي او دا باران چې کله الله رب العالمین وکي نو دې جنتینو باندې به وشي د دې په خزو باندې به وشي نو چې یو بل ته ګوري نو فیزدادون حسنا الی حسن الله به دې صاحب کو صدا خایس ولړي نو یو بل ته پلانې تر ډیر خسته شوی دی به دوی ته ځان ته وګوره چې ته څونه خسته شوی. او مسلم کې د انس رضی الله عنه یو روایت ده وای دی بازار جنت کې به یو سوق لګي یو بازار به لګيږي او په دې کې به کسبان المسک د مشک عنبر ډیر کوي یاتونه کله جمعه د هر جمعه پر جنتین به ولرازي او چې راشي نو فیزدادون حسنا وجمالا خایس به سم ډیر شوی نو چې کله کورونو ته راشي نو اخزي به ته وای تاسو شتلې تاسو خودونه خسته نه وای دا څنګه خسته شوي نو به ته وای مونږ چې تاسو دونه خسته نه وای دا تاسو څنګه خسته شوي. او ترمذی کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا د بازار دی چې ما فيها بيع ولا شراء اغستل خرڅول پکې نشته دی خو دې کې صرف دغه دی دا خایس الله رب العالمین د سړو د زنانو په دې کې زیاتې دا جنت دی او دا د جنتین خزیبې او دا جنتین خزی رسول الله علیه السلام وای زره معراج په شپه کې لاړم یو کور می ویل چې ډیر خسته بنگلا و جنت کې و او د دې مخ ته یو خسته جنې ناسته و وای ما ته پوښتنه چې دغه دی دا کور د چا دی جبرئیل ته ویلې وای ما ته چې هاذا لعمر ابن الخطاب دا الله عمر ابن الخطاب له جوړ کړی دی ومه چې دا حوره د چا ده وای چې دام د عمر د کور څوکیدار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ور روان شوم د سیدک عمر اسخرم وبرتا وای ما چې د کور ته ورنه وسما خو فذكرت غیرتک عمر استا غیرت را ته یاد شو چې تبه به خپه شې چې ستا څه کارو زنه مو زما کور ته نه وتلې استبر تراو ګرځیدم اشاره دې ته کړه سخر کور دی خو چې پویږي چې خپه کیږي به بنورځي وای چې دا خبره وکړه نو عمر ابن الخطاب په چغو چغو وجړلې ویل چې وعليك اغار یا رسول الله زما وس په تابانه غیرت کوم لا ته زما کور ته نه وځي. او دا یو جنتی به ویناستی او کله چې دا جنتی ناستی به سوچه بناستی د سوچ به کې چې الله څه نعمتونو ته زرا واستم ځکه د دنیا د جنت د خوراکونه میوي چې وغواړي نو دایمه صرف دا وای سبحانك اللهم لکه به تیر شه میوه براشي دی خلیل اولا ناشنا کور دی ناشنا زیاده. الله رب العالمین د سورته غاشیه کې چې الله ویلي دي کنه سرور مرفوع خسته او چتو تختونه به او قالینی به غړیدلی او مزیدار کور به نو دا بناستی او چې ګوري او څوک په سر لاس کې دي نو دا چې ته وګوري محمد رسول الله علیه السلام وی دا غید د اډو کې د مغز د نلی کې به خپل مخ ویني طيبه تسوکی وتوی بزستا اخیرنی ملمنه ما الله لراله ګلم چې قران کې تعالی ویلی ولدینا مزید زغه مزید ما غلوی نعمت مزید کی خطر سر دی د الله لیدل دی او بل دینه بعد کچې څه ارمان د چای ډیر خلکو ته دا وحمونه راځي یره چې کومه خزه دوه خوندانی یو د مر شوی یو به بلی یو به یو سړی دسی او خزه طلاق کړي او بل غستی او دا بچه د سوچونه مکوي ولکم فیها ما تشتهی انفس چې څړه کې غواړي الله الا درکې الله دې یو شکل باندې شلم شي پیدا کړ سره ونه پیژنې چې دې کې زما کومه دا پردې بل کومه ده کې الله عجیب دغه دې کوم جنې کوي چې هغه د سی الله به جنتینو څوره ودونه وکي او الله رب العالمین د سی جنتین بمبولي دي جنت ته چې هغه به وادي او الله به نور خلک مولا پیدا کی حدیث پاک کې راځي او یو ځل به وي دا د جنت حوري او طرف تراجم شي در صحیح نو روایت ده نو څه سندره به شروع کی څه شعر به شروع کی وای به نحن الخالدات فلا نبید اې د دنیا خزو من تاسو نه غوړیو ځکه منګه همیشه منګه ورکیګونه او دمه تداویل و نحن الناعمات فلا نبأس زمون نرم بدنونه الله را کړی دي کې سختی ناراضي ونحن الراديات فلا نسخط تاسو خو کله خاوندانو ته غوسه شوي من دا کار نه کوو همیشه خوشاله او غوسه کیږو ونحن المقيمات فلا نزعنا
منګه همیشه سفرم نکو توبه لمن کان لنا وکنا له هغه چاله خوشحالي ده چې موږ داخل شو او هغه زمنګ شو وای دې ته فاطمه رضی الله عنها فاسی یو جواب بوله ورکی او ته وای چې نحن المتوزئات وما تودعتن موږ د دنیا نه په یخو یخو ګومو د سونه کړی تاسو خو غم نه دی کړی ونحن المصليات وما صليتن موږ منځونه کړی تاسو نه دی کړی ونحن الصائمات وما صمتن وای چې دا خبره ته وکی محمد رسول الله علیه السلام وی فغلبهن والله قسم په الله چې د دنیا مؤمن خزیبه په زور اوري شي به هغه به کمزوري شي بالکل من پر راحت راغلی او تاسو په امتحان راغلی وای او به بدلته ناشنا چې څه غواړي الله رب العالمین به ورکي یو جنتی به راشي وای رب العالمین دا حدیث چې نبی علیه السلام بیانوه نو دا باندې چی داسو نو ویل یو سړی به وای چې یا الله ستې جنت کې غواړم چې زمیدار وکما او دا زمیدار وینم دا ډېر خوان راکې وای الله رب العالمین به ته چې دې ته ګوره زیبه وکړل شي فصل براوخیږي غټ بشي وبري بل شي ترې شر بشي غنم به یو خو ابو ارته بسبل وای بدا واخله اوس په څکه ابانډه چې را پاتې ما هم الا انتم رسول الله دا تاسو را قریش وي موږ د ګډو بيزو سکار در غنمو کارو و دغه د وربشو د ستاسو کار دی نبی عليه السلام وخندلې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون د دینه بعد به الله رب العالمین مرګ راولي او دا به یو ګټ په شکل باندې راولي حدیث د مسلم دی او جنتینو ته وای جنتینو دې ته وګورئ جهنمینو ته وای تاسو مو ته وګورئ جنتینو ته وای یا اهل الجنه خلود لا موت اے جنتینو دا مرګ دنه علالوم د دینه بعد مرګ نشته اے جهنمینو دا مرګ دنه علالوم د دینه بعد مرګ نشته نبی علیہ السلام وی چې جهنم کې مرګ وي نو د خفقان نه به جهنمین وړونه چاودلی وي او که جنت کې د خوشحالۍ نه به مرګ وي د دای به وړونه چاودلی وي د خوشحالۍ نه او به هغه ګډ الله رب العالمین په خپل حلال کی او وی به چې خلود لا موت او جنتینو ته به وی اے جنتینو دا نعمتونه دي او هغه کمزور جنتی چې دی کنه چې هغه اخیرانه ته جهنم نه راوځي او جنت لور شي نبی علیہ السلام وی وای الله رب العالمین ته به چې الله د جنت د جهنم د دروازې پورې به ورواله وای الله ملائکه ته چې لګی راغلي دی وای به الله به بل سوال خو باندې کې وای بنا به وای یا الله د دروازې نه ملک بار کبار دی ولاړ جنت ته نظم وای بل سوال خو باندې کې وای نه نو بیا به ته وای رب العالمین ته وای الله د جنت دروازې نه به ورواله وای به نور څه خو نه غواړي وای به تاسو کې به ولاړی مس نه غواړم نو به ته وای رب ته خډیر فراخ رحم او د دروازه راته کلاو ک الله نشته الله ورننه باسي نو الله رب العالمین به ته وای وګوره یو روایت کې دنیا او لست دنیا عمره ستا حصہ شو په جنت کې او بل روایت کې چې څونه د نظر لګي د دې یو په لس باندې ستا دغه د ستا جنت کې حصہ شو ده حبیب الله ته وای اے جنتینو دا به د خوشالۍ اعلاني اوحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا زدنن نه بعد تاسو ته بالکل نه غوسه کیږم او زما خوشالي به دا په تاسو باندې او الله رب العالمین ویني دی وخت کې نبی علی السلام وی دا ټول نعمتونه د یو طرف ته او دا الله لیدل دا بل طرف ته وجوه یومئذ ناظره ځنې مخونه به تر تازه الی ربها ناظره الله تبګوري الله دې الله لیدل زمونږ نصیب کړي د جنت د زمورو ګور الله رب العالمین وی هغه خلک چې ایمان پکې دي د آیات ته وګورئ او عمل یې کړي نیک الله وی زولا یو کور جوړوما ان لهم جناتین کور کې یکله کې وبب کې نه نو دا کورم ناقصي نو الله وی تجری من تحت الانهار وبم ډيري کله وبې خوراک نه کله ما رزقو منها من ثمرات الرزق خوراک بمي کله خوراکي خوب داغي ختميږي او په چلي سړې نه کويږي او اتوبه متشابهه کله خوراک می وبمي او کورم خخه استکوري لیکن مرګري د چا سنې پکې د مسافرې ژوند دي ولهم فيها ازواج مرګري به می بيبيني به خزي به کله خزي د الله قهري بد اخلاقي نه متطهره د بد اخلاقي نه به پاکي د بيديني نه به پاکي د مرزونو نه به پاکي او کله کورمي وبم پکې خوراک می خزمي د بچمي لیکن است د وټم شپې تیر شي نه وهم بیا خالدون همیشه به پدې کې دا څلور کمالي صفاتونه د جنت الله ذکر کړی دي الله دې زموږ نصیب کړي موضوع ډېر وګړه ده موږ مخکې اجتماع یو غنټه بیان ودلته غم وکړ ستړي مې یو بیمار مې
الله رب العالمین دې منګو ته جنتیان وګرځي دا چا خبره ده. او دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اهل الامال. جنت ته چې د الله فضل نشوي څوک نشي نوتله. الله دې په موږ خپل فضل وکړي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي، او الله رب العالمین دې په دنیا کې هغه اسباب توفیق موږ لرا کړي چې سړی په جنتی ګرځي، او الله دې آخرت کې د هغه مصداق وګرځي چې الله راته وایي سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، په تاسو لري سلامتی او ورځي جنت ته. او الله راته وایي احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، او دا الله دا خسته مخوینو. او الله رب العالمین د جنت کې د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین او سمرګری کی. دا قران ګوري، د قران کې د جنت موضوع ډیره زیاته ده، ځکه دا قیمتي چیز دی او قیمتي چیز د خلک ډیر زیات ترغیب ورکړي. الله دې موږ ته جنتین کی، الله رب العالمین دې ټول مسلمانان جنتین کی، الله دې کافرو ته هدایت وکړي، او که هدایت نه الله دې تباہ او برباد کړي، د جهنم خسو خشاک دې الله وګرځي.